سلامونه ډېر درنو قدرمنو لیدونکو، هیله لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. دوستانو بیا هم اجمل شهاب یم ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم له یو بلې ویډیو سره. دوستانو په دې ویډیو کې ما تاسو ته یو افغان هیوادوال راوستلی دی چې په فرانسه کې ژوند کوي او تاسو ته باید در وپېژنم چې څه کوي او همدارنګه د هغه د ژوند په اړه د کرکټ ټیم په اړه تاسو سره خبرې وکړي. نو تاسو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صبغت الله صافی د افغانستان د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه زه اوس مهال په فرانسه کې ژوند کوم. د تاسو څخه ډیره مننه کوم چې تاسو هم موږ ته وخت راکړه. تاسو کولی شئ چې ووایئ څومره وخت کېږي تاسو کرکټ کوئ په فرانسه کې او همدارنګه ستاسو د ټیم په اړه یو څه موږ ته ووایاست. مننه له تاسو نه هم نور. او موږ خو په فرانسه کې تقریبا 3 کاله کېږي کرکټ ټیم لرو دلته او زما خپله په فرانسه کې 4.5 کاله کېږي اوسېږو. په ټیم کې بیا تاسو څو کسان یاست او همدارنګه که د موږ ته ووایئ چې آیا تاسو سره دولت په دې اړه څه کومک څه هغه تاسو سره کړی دی که نه؟ اوس مهال په ټیم کې خپله 50 کسان یو او دولت ژمنه کړې ده خو تر اوسه څه لیدلي نه دي. نه دا د فرانسې هیواد تاسو سره ژمنه کړې ده که د افغانستان څخه؟ نه د فرانسې هیواد. د فرانسې نه تاسو سره دا ژمنه شوې ده چې تاسو سره به پکې کومک کوي یا به تاسو ته د لوبغاړی جوړوي همدارنګه بعضې نور کسان به تاسو ته لکه د ګراوند په حساب باندې ویلي دي، لکه د مالي په حساب هم ویلي چې موږ سره به مرسته کوي په دې کرکټ هغه کې اکاډمي کې. تاسو اوس کولی شئ ما ته ووایئ چې تاسو کومو ټیمونو سره لوبې کړي دي او همدارنګه تاسو د کار په څنګ کې تاسو راځئ لوبې کوئ، کومې ورځې تاسو لوبې کوئ په هفته کې؟ مننه. او موږ خو د یک شنبې ورځ باندې لوبې کوو چې مختلفه ټیمونه دي. دلته د پاکستانانو ټیم شته، د افغانانو بل ټیم هم شته، د 3 ټیم زموږ خپل دي دلته او د بنگلادیش ټیم دی، د سریلانکا دی، انګلند دی. په هر هفته کې موږ هر هغه سره میچ اخلو او لوبه کوو سره. نو د ګټلو له لحاظه تاسو دا مینوالو ته ووایئ چې تاسو په دې کې څومره ګټلي دي لوبې، څومره مو پکې بایللي، ټیم مو په کوم لیول کې قرار لري، لکه ډېر تکړه لوبغاړي لرئ، بالران مو تکړه دي که چیرې بیټسمینان مو؟ ولا الحمدلله هم پکې بالران ښه تکړه لرو، هم پکې بیټسمینان شته دي او الحمدلله دې مهاله پورې همداسې لوبې تر اوسه نه دي بایلې، ټول هم ګټلې دي. ماشاءالله ماشاءالله، خدای مو بس نور هم تکړه که او په آینده کې د افغانستان لپاره نورې بریاوې هم راوړئ. مننه، خیر اوسې. کوشش به خپل همدا کوو چې هیوادوالو ته وښیو چې موږ هم شو کولی. ښه راځه اوس د کرکټ بورډ په اړه خبرې وکړو. تاسو سره د افغانستان کرکټ بورډ آیا کوم مالی کومک تاسو سره کړی دی او یا هم د فرانسه کې چې کوم سفارت دی د افغانستان هغو تاسو سره په دې ستاسو سره کوم مالی کومک کړی دی که نه؟ د هغه په اړه که موږ ته یو څه ووایې. تر دې مهاله پورې د افغانستان سفارت تر اوسه موږ سره کوم کومک نه دی کړی او نه د افغانستان کرکټ بورډ کومک کړی دی. او هیله هم د افغانستان د کرکټ بورډ نه دا ده چې موږ سره په د محلي او د کرکټ کوم وسایل دي دې کې موږ سره کومک وکړي، ځکه په فرانسه کې دومره کرکټ سره څوک علاقه نه لري او دومره څوک پیژني هم نه او دا وسایل پیدا کول ډېر مشکله دي او هیله هم دا ده چې موږ ته په دې کې څه مرسته وشي. بله پوښتنه به د ستاسو په اړه وکړو. ستاسو کوم رول دی په خپل ټیم کې؟ آیا تاسو بیټسمین یاستئ، بالر یاستئ او که د دې په اړه هم د مینوالو ته یو څه معلومات ورکړئ؟ زه خو خپله کپتان یم او په کرکټ کې دننه خو چې خپله غږ کوم بیټینګ کوم او بیټینګ سره مې ډېره علاقه ده. هره پوښتنه مې له تا نه وکړله خو د دې په اړه مې پوښتنه ونه کړله چې تاسو افغانستان په ملي ټیم کې ستاسو د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ او الحمدلله زما خو ټول خوښېږي د افغانستان لوبغاړي چې دي او زموږ افتخار دي او زما چې خوښېږي زما د خوښې لوبغاړی چې دی محمد نبي راشد خان دی. محمد نبي ساخیل راشد خان. بله دا خو زمونږ که چیرې پوښتنه وکړې له نیمایي افغانانو نه 50 په 100 کې درته وایي چې محمد نبي یا راشد خان. ډېره مننه له دې نه چې موږ ته وخت راکړه. په آخره کې کولی شئ د زموږ افغانانو هیوادوالو ته که څه وینا لرئ، څه غوښتنه لرئ، کولی شئ چې هغو سره یې شریکه کړئ. مننه اجمل وروره چې تاسو موږ ته وخت راکړه، الله دې تاجرونه درکړي او خپله هیوادوالو ته همدغه وینا ده چې الله دې په افغانستان کې سوله راولي او خپل سپورټ ته دوام ورکوي او خپل تعلیم وکړي، تعلیم سرته ورسوي
او زموږ خپله د کرکټ دپاره دا خپله وینا مې دا ده چې څوک غواړي په فرانسه کې اوسېږي کرکټ وکړي دلته کرکټ وکړي او کرکټ ته راشي او زما خپله د وټساپ شمېره زه پرېږدم او ما سره دې اړیکه ونیسي. ډیره مننه. انشاءالله کوم کسان چې مینوال دي او په فرانسه کې ژوند کوي او غواړي په ټیم کې لوبه وکړي نو کولی شي صبغت الله سره په تماس کې شي. انشاءالله په آینده کې هغوی به هم په دې ټیم کې ګډون وکړي او یو ښه لوبغاړی به ورڅخه جوړ شي. مننه، په دعاګانو کې مه هېروئ. ډیره مننه دوستانو له دې نه چې د ویډیو تر پایه پورې موږ سره وئ. دوستانو که چیرې غواړئ په زړه پورې ویډیوګانې لوبې وګورئ نو افغان ټي وي چینل، یوټیوب چینل، همدارنګه فیسبوک پاڼه ځان سره لایک کړئ تر څو چې زه اجمل شهاب تاسو ته په زړه پورې ویډیوګانې چمتو کړم. تر بیا مو چې زه اجمل شهاب ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په بخښونکي خدای سپارم. خدای مو مل شه.